السلام علیکم ګرانو قدرمنو لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او خوښ یاست. نن ورځ به د جرمني ژبې دریم درس ولرو. جرمني ژبې زده کړه په پښتو ژبه Deutsch lernen or German learning. نو زه به دلته د جرمني ژبې د زده کړې په اړه باندې پښتو ترجمه او د هغوی تشریح، همدارنګه د هغوی معنا په انګلیش په هایلایټ کلر کې هم لیدلی شئ. نو نن ورځ به لیکسیون 3 der دریم درس یا lecture 3 ولرو. نو Zahlen von 0 bis 100. Zahlen von 0 bis 100 یعنی د صفر نه تر سلو حساب او شمیرنه. Number count from 0 till 100. نو 0 صفر ته وایي یا په انګلیش کې 0، په الماني یا جرمني ژبه کې ورته 0 ویل کېږي. زه به یې د جرمني ژبې څو ځله تکراروم چې تر څو تاسو یې په تلفظ باندې ښه وپوهېږئ. همداشان 1 یو ته وایي یا 1 په انګلیش کې. همداشان 2 دو ته وایي یا 2. 3 یا 3 یا 3. 4 یا هم 4. همداشان 4 یا 4. یاد ولرئ چې لومړی کرښه د جرمني یا الماني ژبې، دویمه د پښتو او دریمه هم په انګلیش باندې لیکل شوي. 5 یعنی هم 5. 5 همداشان 6 یعنی شپږ یا 6. همداشان 7 یا او پښتو ژبه کې یعنی او. همداشان 7 په الماني یا جرمني ژبه کې ده. همدارنګه په لاندې دوه ترجمو باندې لیدلی شئ. همدارنګه 8 شمیره eat. 9 یا 9. همداشان 10 یعنی لس یا 10. همدارنګه 11 یعنی 11. 12 یعنی 12 او 12 یعنی 12 ته وایي. همدارنګه 13 یعنی 14 یا هم 13. 14 یعنی 14. همدارنګه 14 یعنی 14 په انګلیش باندې دا 14 ده، یوازې په ټایپینګ کې غلطي راغلی. همداشان 15 یعنی 15. تاسو دلته په شماره باندې هم لیدلی شئ، په بریکټ یا چوکاټ کې دلته یې شمیره هم لیکل شوې ده یا 15. 16 یعنی 14 یعنی 16. همدارنګه 17 یعنی 18 یعنی 17.
17. همدارنگه 18 18 18 18 یعنی 18. 18 18 یعنی 18. همداشان 19 19 19 یعنی 0 0 یعنی 19 19. همدارنگه 20 20 20 یعنی 10. 20 10 یا 20 20. همداشان 30 30 30 یعنی 10 یا هم 30. 40 40 40 40 یعنی 40 یا 40 یا 40. همدارنگه نو تاسو یې دلته په دې برخه کې مو د شلو نه تر 10 پورې چې هغوی باندې مو نه دي لیکلي، نو تاسو یې په ډېر ساده شکل سره ویلی سئ، ځکه چې ډېر اسانه ول، نو په دې خاطر مې د هغوی شمېرنه همدارنګه 21 22 تر 10 پورې هغه یې نه کړل دلته اډ، ځکه چې هغه ډېر اسانه دي. لکه دلته وګورئ، همدارنګه که داسې وایاستئ 22 22 یعنی 22. همدارنگه 23 یعنی 23. همدارنگه 24 یعنی 24. همدارنگه که تاسو وایاست 25 نو تاسو به وایاست 25 25 25 یعنی 25. همدارنگه 30 30 30 یعنی 10 که چیرته تاسو وایاست 30 نو تاسو به وایاست 33 33 33 یعنی 30. همدارنگه 40 40 40 یعنی 40 یا 40 که چیرته تاسو وایاست 45 نو تاسو به وایاست 45 45 45 یعنی 45. همداشان 50 50 یعنی 50 50 یا 50 نو که چیرته تاسو وایاست 55 یا 50 نو یا 58 یا هر څومره ویلی سئ، نو تاسو به مطلب 59 مو وایو، نو وایو بس 59 59 یعنی 59. همدارنگه 60 60 یعنی 60 یا 60 نو که چیرته موږ وایو چې 68 نو وایو بس 68 یعنی 68. نو 60 شپېتو ته وایي، د شپېتو اګاویاوو په منځ کې تاسو هغه د 1 نه تر 10 شمېره باندې هغه ورسره تکرارولی سئ، په منځ کې یوازې اونټ یعنی د او یا د اند ورډ اډ کېږي، نو هغه شمېره نه جوړېږي. یعنی یوازې د اونټ یا او چې موږ او تاسو په پښتو ژبه کې ورته وایو هغه ورسره جمع کېږي. نور عین شی ده، یوازې د 1 نه تر 10 شمېره چې مو ښه زده وي، په دغو د هرو 10 ترمنځ یوازې هغه اولني 1 نه تر 10 شمېره تکراریږي، نور هغه د هغوی 80 50 40 30 هغه پسې تکراریږي. همداشان 70 70 70 یعنی 70 که چیرته موږ وایو چې 80 نو موږ وایو چې 78 78 یعنی 80. نو همداشان تر 80 پورې 80 80 80 یعنی 80 یا 80. همدارنګه که چیرته موږ وایو چې 88 یا 88 نو موږ وایو چې 88 88. همدارنګه 90 90 90 90 90 یعنی 90 90. نو که چیرته موږ وایو چې 90 اوس وایو چې 90 نو 99 یعنی 99. که چیرته دا وګورئ په شروع کې یوازې 9 ذکر شوي دي، دا وګورئ 9 چې هغه نو ته ویل کېږي، په منځ کې مابین کې د هغوی اونټ یعنی او په معنا باندې تکرار شوی. همدارنګه 90 چې خپله
نوي ورته ویل کېږي. نو که چېرته ټول سره یو ځای کې یعنې 99 یعنې 9 نوي، 9 او نوي یعنې 9 نوي. که چېرته یې معنا کوي یعنې په سر کې 9 نو ته ویل کېږي، und یعنې او، 90 یعنې 9 او 90 یعنې 9 نوي. نو که چېرته یې مکمل وایي 99 99. شان د ټولو هرو لسو ډیجیټو یا ارقامو په مابین کې دا شان تکراریږي او همدا یې رول او میتود ده. همدا شان 100 یا 100 یعنی 100 یا 100. نو دا و د نن ورځې دریم درس چې له صفر نه تر سلو پورې شمېرنه وله. تر شلو پورې مې ټول ارقام صحیح ذکر کړي ول مکمل. د شلو نه تر دېرشو، څلوېښت، 50 همدارنګه تر سلو پورې مې د هغوی یوازې د لسو ارقامو ترمنځ مو یوازې د هغوی عددونه ذکر کړي وو. نو د هغوی ترمنځ کولی شئ ستاسې نور عددونه یاد کړئ. هیله ده چې دا درس به په درته وښایي او ډېر څه به ترې زده کړئ. نو د چینل سبسکرایب کېدل له یاده مه باسئ. د نورو زیاتو ویډیوګانو د لیدلو لپاره د زنګ تڼۍ هم درسره کېکاږئ. ښه وختونه، خوښ خوشحاله وخت ولرئ.